بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې دینه چې تاسو چیرته د سفر اراده وکړئ د مهاجر په حیث باندې دغه شپږ اساسي ټکي په نظر کې درسره ونیسئ. دا شپږ ټکي ځکه مهم دي، هغه ملکونه چې آرام دي، سوکاله دي، ماړه دي، هغه ملکونه ډیر ښه قوانین لري او خپل قوانین په ښه ډول باندې تطبیقوي. نو مخکې دینه چې تاسو دغه ملکونو ته ولاړ شئ، نو مهمه ده چې تاسو باید د هغه ملکونو په هکله باندې معلومات ولرئ، د هغه ملکونو د قوانینو په هکله باندې معلومات ولرئ، د هغه ملکونو د رواج، رسم او عادت په هکله باندې معلومات ولرئ. او مخکې دینه چې تاسو هغې ملکونو ته سفر وکړئ باید یو څه تیاری ولرئ. نو په هغه صورت کې تاسو کولی شئ چې دغه ملکونو ته په اسانه ولاړ شئ یا په هغه ملکونو کې په اسانه باندې واوسئ. لومړی، ټولو ملکونو کې قوانین وړیا دي، نو کوښښ وکړئ هر ملک ته چې تاسو ځئ لومړی د هغه ملک د مهاجرت قوانین وګورئ. او دغه قوانین په مختلفو ویب سایټونو کې پیدا کیږي. بعضې ویب سایټونه شخصي دي، بعضې ویب سایټونه د حکومت دي. نو په دغه ویب سایټ کې چې تاسو ګورئ immigration.international، ما کوښښ کړی چې د ټولو ملکونو رسمي د مهاجرت ویب سایټونه راټول کړم ترڅو ټولو خلکو ته چې غواړي نورو ملکونو ته مهاجر شي د دغه ویب سایټ څخه استفاده وکړي او د هغه ملک چې دوی غواړي هلته ولاړ شي د هغه ملک د مهاجرت ویب سایټ وګوري او استفاده ترې وکړي. لطفا مخکې له دې نه چې کوم ملک ته ځئ کم تر کمه د هغه ملک د مهاجرت په هکله باندې لږ معلومات ترلاسه کړئ. دویمه خبره دا ده که چیرته وخت نه لرئ یا د هغه هیواد په ژبه باندې نه پوهیږئ، مثلا که چیرته تاسو ځئ هغه هیواد انګلیسي غږیږي، ترکي غږیږي، فرانسوي غږیږي یا په نورو ژبو باندې غږیږي، نو تاسې کولی شئ چې د هغه هیواد د مهاجرت مشاورین پیدا کړئ، د هغه هیواد د مهاجرت اړوند پوه کسان پیدا کړئ او د هغوی څخه مشوره وغواړئ. دریمه مهمه خبره دا ده چې هر ملک ته تاسو ځئ هغه ملک د قانوني مهاجرت پروسه لري. ډیر ملکونه چې دي هغه د قانوني مهاجرت پروسې لري. دوی د مختلفو خلکو لپاره مختلفې برنامې جوړې کړي دي. مثلا که تاسو ټیټ کارګر وئ لکه آشپز او نلدوان وئ، نو تاسو کولی شئ چې د هغوی برنامو څخه استفاده وکړئ، په دغه ټیټو مهارتونو هغه ملکونو ته مهاجر شئ. او که چیرته تاسو لوړ مهارت لرئ لکه مدیر وئ یا کوم شرکت رئیس وئ، نو تاسو کولی شئ چې د هغه لوړو مهارتونو د برنامو لاندې تاسو هغه ملکونو ته مهاجر شئ. همدارنګه که چیرته تاسو سرمایه‌دار وئ، غواړئ چې هلته کمپنۍ جوړې کړئ یا په هغه ملک کې سرمایه ګذاري وکړئ، نو اکثریت ملکونه کولی شي چې تاسو دپاره قانوني مهاجرت برابر کړي. تاسو هغه ملکونو ته ولاړ شئ، د خپلو مهارتونو څخه استفاده وکړئ او په اسانۍ باندې په هغه ملکونو کې ځای په ځای شئ. څلورمه مهمه خبره دا ده که چیرته تاسو یو ملک وکوت، د هغه قوانین مو ولوستل، د هغه د مهاجرت کټګورۍ مو ولوستلې، مګر بیا هم هغه ملک د ستاسو دپاره د مهاجرت کومه خاصه برنامه نه درلوده. مثلا که تاسو کسبګر وئ یا تاسې لوړ مهارت لرئ یا تاسو سرمایه ګذار وئ او هغه ملک مو وکوت چې په هغه کې تاسو ته د دغه مهارتونو په اساس د مهاجرت اجازه نه درکوي، نو لطفا هغه ملک ته مه ځئ. که چیرته تاسو هغه ملک ته ولاړ شئ، نو چونکې هغوی د دې مهارتونو دپاره د مهاجرت برنامې نه لري، نو تاسو ته د مهاجرت اجازه نه درکوي. او که تاسو غواړئ چې هلته د مهاجر په حیث باندې یا ریفیوجي یا پروټیکټډ پرسن په حیث باندې پاتې شئ، نو تاسو چونکې غیر قانوني تللي، هلته به تاسو سره قانوني چلند کیږي او قانوني چلند لاندې به تاسو په کلونو کلونو باندې هلته اوسیږئ، هلته به تاسو ته دوسیې خلاصیږي، هلته به تاسو سره قانوني چلند کیږي او د هغه وروسته به تاسو ته که دوی خوښه وه او ویې غوښتل، نو تاسو ته د بشري خواخوږۍ له مخې اسناد درکول کیږي چې دا ډیر وخت نیسي. عموما دغه پروسه 10 کاله وخت نیسي او یا زیات وخت نیسي. ما ډیر کم خلک لیدلی چې په غیر قانوني ډول باندې چیرته تللي وي او هلته یې له 3 کالو څخه کم یا د 3 کالو په اندازه باندې وخت تېر کړی وي او د دوی کارونه شوي وي. عموما دا اوږدمهاله پروسه ده، جنجالي پروسه ده. او که چیرته تاسو غواړئ چې د اروپا د مهاجرت په هکله باندې معلومات ترلاسه کړئ، نو دلته چې کوم لینک ورکړی شوی دی هغه تاسو په انټرنیټ کې سرچ کړئ، ولاړ شئ، هلته به تاسو ته لږ معلومات وشي
چې که څوک غیر قانوني ځي نو په څومره وخت کې د دوی کارونه کیږي. 5مه مهمه خبره دا ده چې تاسو هر چیرته ځئ مهاجرت ډیرو پیسو ته اړتیا لري. مهاجرت عموما قیمته دی. که چیرته تاسو قاچاق ځئ، که چیرته تاسو قانوني ځئ، نو تاسو باید په یو څه اندازه باندې پیسې ولرئ، او که تاسو پیسې نه لرئ نو تاسو په لار کې ډیر زیات په تکلیف شئ. که چیرته تاسو پیسې نه لرئ او غواړئ پیسې قرض کړئ او نورو ملکونو ته ولاړ شئ، نو کم تر کمه باید د نفر په سر تاسو $15,000 قرض کړئ، او هغه هم د 5 نه تر 10 کلونو پورې. ځکه چې تاسو هر ملک ته ولاړ شئ په 5 کلونو کې ټیټ معاش څخه تاسو پیسې نشئ ذخیره کولی، نو تاسو باید د هغه وړوکي کار څخه شروع وکړئ، په کمو پیسو باندې کار شروع کړئ، او وروسته لوړو پیسو کار ته ولاړ شئ چې هغه ډیر وخت نیسي. زما په نظر 5 کالو نه تر 10 کالو پورې تاسو وخت اړتیا لرئ ترڅو تاسو د لوړو مهارتونو یا د لوړ معاش کار پیدا کړئ، او بیا د هغه څخه پیسې وسپموئ ترڅو تاسو بیرته قرضدارانو ته ورکړئ. 6مه خبره دا ده چې تاسو د افغانستان دننه د خلکو په خبرو پسې مه ګرځئ. تاسو کوښښ وکړئ کوم ملک ته چې ځئ په هغه ملک کې خلک پیدا کړئ، د هغه ملک خپل اوسیدونکي پیدا کړئ، د هغوی سره وغږیږئ، پوښتنې ترې وکړئ د هغو ملک د اقتصاد، اجتماعي حالت، ټولنیز حالت، درسونو، صحت او نورو شانو په هکله پوښتنه ترې وکړئ، او وروسته د هغه څخه انتخاب وکړئ. د افغانستان دننه متاسفانه معلومات ډیر غلط وي، ځکه چې هلته څوک په کافي اندازه باندې د نورو ملکونو په هکله معلومات نه لري. نو ښه خبره دا ده چې د افغانستان دننه په اوازو پسې ونه ګرځئ، او کوښښ وکړئ هغه ملک ته چې تاسو ورځئ هغه ملک د اوسیدونکو څخه کره معلومات ترلاسه کړئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک او نور اجتماعي صفحو کې د هغه ملک خلک پیدا کړئ او د هغوی سره اړیکه ونیسئ. همدارنګه کولی شئ چې د migrantnation.com ویب سایټ ته ولاړ شئ او هلته ملګري پیدا کړئ او د هغوی سره وغږیږئ. خلاصه خبره داسې ده چې لومړی هر ملک ته چې تاسو ځئ د هغه ملک په قوانینو ځان پوه کړئ. 2م، که تاسو وخت نه لرئ یا په مهاجرت نه پوهیږئ نو د مهاجرت د متخصصینو سره مشوره وکړئ. 3م، هر څوک قانوني مهاجرت کولی شي، که ټیټ مهارت ولري، که منځنی مهارت ولري، که لوړ مهارت ولري او که سرمایه ګزار وي، نو تاسو لومړی کوښښ وکړئ په قانوني ډول باندې مهاجر شئ. 4م، قاچاق مه ځئ. که چیرته تاسو له هغه چا سره چې قاچاق تللی دي په لارو کې بند دي، ترکیه، ایران، یونان، برطانیه، فرانسه، انګلستان او نورو ملکونو ته په قاچاق تللی دي، 5 کاله، 6 کاله، 7 کاله په کلونو په لارو کې تکلیفونه لیدلي، نو تاسو چې د هغوی سره وغږیږئ هغوی به تاسو ته مشوره درکړي چې قاچاق مه ځئ. 5م، مهاجرت قیمته دی. که خپله پیسې نه لرئ نو یوازې د اوږدې مودې قرض وکړئ، که نه لنډ مدته قرض به تاسو ډیر په تکلیف کړي. 6م، په اوازو پسې مه ګرځئ. د هغه هیواد له اوسیدونکو یا مهاجرینو پوښتنه وکړئ. د افغانستان دننه د مهاجرت په هکله باندې ډیر غلط معلومات دي او ډیرې غلطې اوازې دي چې تاسې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. نو کله چې تاسې د مهاجرت لپاره اراده وکړه، دغه 6 ټکي کم تر کمه په نظر کې ونیسئ، او د هغه څخه وروسته د مهاجرت اراده وکړئ، یا ولاړ شئ او یا پاتې شئ. که چیرته تاسو غواړئ چې د کاناډا د مهاجرت په هکله باندې معلومات ترلاسه کړئ، او یا غواړئ چې عمومي معلومات ترلاسه کړئ د مهاجرت په هکله باندې، نو تاسو کولی شئ چې کمنټ کې خپل نظریات ولیکئ، او یا زما سره اړیکه ونیسئ، میسج وکړئ او یا ایمیل راته وکړئ. زه به کوښښ وکړم د هغه موضوع په هکله به تاسو ته معلومات وړاندې کړم. مننه. د خدای په امان.